لوی امپراتور. څه وخت تیر شو خو د نادر هیڅ معلومات ونه شو. یوه شپه زه ویده وم، یو دم مې د یو غټ شي اواز تر غوږ شو. راپاڅېدم، په منډه د زندان د اوسپنې مخ ته ودرېدم. د لرې ځای نه مې کتل چې سخته جګړه روانه ده او د سلطان حسین هوتک مخالفین د کامیابۍ په حالت کې وو. زه پوه شوم چې نادر راغلی دی. په منډه مې ذوالفقار راپاڅاوه. موږ خالي موقع لیده تر څو وتښتو او د نادر له عذاب څخه هم په امن کې شو، خو د نادر عسکرو موږ ونیولو. 1838 کال و. په همدې کال کې نادر افشار زموږ د ژغورلو لپاره راغی. ټول کندهار سره یې په خپله ډغره ووهله. موږ 2 ورونه یې مازندران ته ولېږلو. هملته به مو د باچاهانو په رقم ژوند کاوه. د شاه په ماڼۍ کې اوسېدلو. خدای تعالی راته ډېرې سختۍ وروسته راحت را په برخه کړ او یو کال مو مسلسل نادر ته په همدې ځای کې انتظار وکړ، خو هر څومره به چې نادر ځنډېده موږ به خوشحالېدو، ځکه که نادر راشي نو زموږ به په جنګونو سر شي او بیا به بله لار نه لرو. په همدې ماڼۍ کې یو اشپز اوسېده. هغه به اکثر زما کوټې ته راته. ما سره یې ښه ساعت تیر و، هغه ځکه چې زما او د هغې عمر یو شان و او هغه پوهان وایي چې هغه ملګرتیا هیڅکله هم سر نه نیسي چې د 2 ملګرو عمر پکې یا د یو بل نه ډېر وي یا کم وي. دا اشپز هلک دادالله نومېده. دی په خپله افغان و، خو مازندران ته یې په ظلم زیاتي او جبر راوستی و. د په اصل کې خوندور خواړه پخول، ځکه د نادر زړه ته لوېدلی و. یو ورځ ما سهار وختي قرآن کریم لوسته. زه په ماڼۍ کې آزاد وم. هر ځای ته به مې چې زړه غوښتل ولاړ شم، اجازه وراته، ځکه نو په همدې سهار مې دروازه را ټک ټک شوه. ما قرآن کریم په قلاره بند کړ. ورپاڅېدم، د دروازې زلفۍ مې خلاصه کړه چې ومې کتل تور دادالله و. لاس کې یې خوندور خواړه و، لکه د پسه غوښه، وریجې او همداسې نور. دا یې په لرګین لوښي کې اچولي و او خاص ما لپاره یې چمتو کړي و. زه ورته کېناستم. د سهار ناشته مې ښه په مړه ګېډه وکړه. اخیر کې دادالله د جیب څخه د پاپیروس کاغذ راویست. هغه یې راته راکړ او وی ویل، ګوره احمد خانه، زه په تا باندې د خپل مور او پلار څخه هم زیات باور لرم، ځکه کومه خبره چې زه اوس تاته کوم هغه که زما مور او پلار واوري هم ما به ژوندی پرې نږدي. ما ورته وویل، ووایه وروره څه خبره ده؟ وی ویل، په آخري منزل کې د نسیم الله په نوم یو سړی اوسېږي. د هغه یوه لور ده، سهر نومیږي. ما ورته وویل، بس پوه شوم یاره، مخکې دې ولې راته ونه ویل؟ په داسې وخت کې چې یار ته په درد ونه خوري، نور به کوم وخت کې په درد خوري؟ ته بېغمه شه، ته دې تر غرمې خپل کار وکړه، زه به دا خط تر غرمې پورې خپل ځای ته ورسوم. دادالله وویل. په همدې ورځ ذوالفقار بیرون وتلی و. ویل یې چې نن نادر راځي او زه به د هغې سره وګورم، ته همدلته پاتې شه. ما ته اوس نو ډېر لوی کار را په غاړه و، خو زه خیر، توکل په خدای. اخري منزل ته راغلم. دروازه مې ټک ټک کړه. په خپلو جامو، ږیره او پټکي مې لاس راکش کړ. یو سړی راووت. سلام مې ورکړ. زه عبدالي احمد خان یم. هغه راڅخه مخ واړول او بیرته خپل کور ته وګرځېد. دروازه یې راپسې رابنده کړه. حق حیران شوم چې دا څه رقم سړی و او زه به دادالله ته څه جواب ورکوم. یو ځل بیا مې دروازه ټک ټک کړه. دا ځل دروازې ته یوه نجلۍ راغله. پښتو یې زده وه. راته یې وویل، وبښئ ورور، ستاسې د قوم سره زما پلارجان دښمني لري. د هغه 3 زامن د ابدالیانو سره په جنګ کې وژل شوي دي او که بیا دې د هغه دروازه ټک ټک کړه، امکان لري چې هغه مو ژوندي پرې نږدي. ما ورته وویل، خورې ستاسې خبره سل په سلو کې سمه ده، خو ما ته دادالله یو خط راکړی. زه صرف راغلی یم تر څو هغه خط تر تاسې پورې در ورسوم او بس. ویې ویل، ښه هله زر زر کوه، خط راکه چې پلار مې ونه ګوري. خط مې ورکړ او په خوشحالۍ خپل اتاق ته راغلم. په همدې ورځ دادالله راته د خپلې مینې کیسه وکړه. واقعا چې د لیلا او مجنون د قصې څخه که زیاته نه وه نو کمه هم نه وه. په همدې ورځ ذوالفقار راغی. ویل چې نادر په ملتان، پنجاب او کشمیر یرغلونه کړي دي، خو د خراسان قواوې ورسره هیڅ همکاري نه کوي. موږ باید ځانونه تکړه کړو او نادر د احسان بدله باید چې په احسان ادا کړو. د ذوالفقار فکر دا و، خو ما سره د خپل هیواد غم و. ما به ویل چې کله به مې د خپل هیواد پخوانی برم او عزت لاسته راوړم او کله به د خپل هیواد پولې په ټولو نړیوالو په رسمیت پیژنم. دا خبره مې د پلار په یوه کتابچه کې لوستلې وه. په هغې کتابچه کې زما د پلار تر ټولو لوی ارمانونه لیکل شوي وه. یو پکې دا هم و چې کاش خراسان په نړۍ کې داسې هیواد شي چې د نړۍ هر هیواد ورڅخه خار وخوري او د جنگ په ډګر کې ورسره تل د ماتې ویره وي.
بله مهمه خبره دا و چې که ژوندی وم نو ضرور خپل هیواد یو خپلواک هیواد ګرځوم او که مړ وم زما بچیان او لمسیان دې راوګرځوي. دې خبرو زما په وجود کې یو ډول جوش پیدا کړی و. په هر حال زه دا مهال 18 کلن شوم. د نادر په پوځ کې مې مکتبي زده کړې وکړې او تر ډیره بریده مې خپله خواري کوله. بس خالی د موقع په انتظار وم چې خپل افغانستان راوګرځوم او د پلار ارمان مې پوره کړم. یو څه وخت هم دلته پاتې شوم، خو وروسته یې د فتوحاتو لپاره یو ځای ته لیږلم او وړه ډلګۍ به راسره وه، ځکه چې تر دې مهاله راباندې د نادر پوره یقین نه و. خو هغه وخت چې نادر موږ په لوی پاچا ونوماوه، له هند څخه بریالی راغی او په مشهد کې ځان ته جشن ونیو تر څو خپل زړه خوشحاله کړي، ځکه د هند فتحه یوه لویه کارنامه وه. په هماغه ورځ یې زه د نور محمد خان علیزي په پوځ کې شامل کړم. خدای شته دی دې چارې ماته خوند هم رانه کړ، خو بله چاره نه وه. په دې ورځ په مشهد کې ښه غوبل و. رقم نڅاګرانې نادر ځان ته راغوښتې وې، هر ډول شراب یې مخې ته پراته وو. ټولو وزیرانو او د منصب څښتنانو یې خپل زړونه په دې ورځ ښه خوشحاله کړل. نادر افشار سخت بدرنګ و. یوه نڅاګره نادر ته ورغله، ورته یې وویل د لوی پادشاه حضور ته دې سلام وي. هغه ورته په نشه کې د سلام جواب په زنګېدلي اواز ووایه. نڅاګرې نادر ته وویل پاچا سلامت، خدای تعالی چې حسن ویشه، تاسې چیرې واست؟ نادر ورته نری مسکا وکړه، د خپل تندي څخه یې د نشې ګونځې لرې کړې، یوه وریځه یې د غرور په ډول وچته کړه. ورته یې وویل په کومه ورځ چې الله تعالی حسن ویشه، په هغې ورځ تاسې ولاړئ، د حسن په صف کې ودرېدئ او زه د بخت او طالع په صف کې ودرېدم. ستاسې په رقم ښکلې او سنداره نڅاګرې پیغلې زما د بخت او طالع غلامانې دي، او که وغواړم داسې یې وژنم. چاقو یې راویست او په ډک محفل کې د نجلۍ په مری کش کړ. په ټول محفل کې خاموشي خپره شوه، هیڅ چا خبره نشوه کولی. نادر د میوې د اوبو ډک جام په سر واړاوه او د خپلو وزیرانو او سلاکارانو سره د خپلې خونې په لوري ولاړ. د نادر دی غرور راته هیڅ خوند رانه کړ او ذوالفقار چې دا هر څه ولیدل، هغه ولاړ هرات ته او خپل عادي ژوند ته یې ادامه ورکړه. زه د نور محمد خان علیزي تر قومندې لاندې ارمنستان او داغستان ته ولېږل شوم، تر څو د نادر په قلمرو کې دا سیمې هم شاملې کړو. ما ټول اسباب د سفر برابر کړل. دا مهال زه یو عادي سرتیری نه وم، بلکې اوس هم راسره خپل قطعات موجود ول. په داغستان کې مو د جنگ اراده نه لرله، خو د شپې له خوا راباندې دښمن برید وکړ. د نور محمد ټول پوځ یې خراب کړ او هغوی ټول اړول چې شاتګ وکړي، خو ما خپله خطه تیاره کړه. زه په خپله هم دښمن منځ ته ورګډ شوم. بس د دښمن سرونه به مو لکه د غنمو په رقم ریبل. د نور محمد پوځ چې زموږ جذبه ولیده، نو شاتګ یې پرېښود او جنګ ته یې راودنګل. په دې جګړه کې نور محمد خان سخت ټپي شو او د دې جګړې مشري تر اخیرې پورې ما وکړه. دښمن هیڅ په میدان کې ښکاره نه شو او د خلکو په کورونو ننوتل ځانونه یې پټول. زه په همغه غټ فیل باندې کېناستم کوم چې د نور محمد خان و. نور محمد خان یې د درملنې لاندې په همدې ځای کې ونیو او موږ د وخت او تاج نیولو لپاره شاهي ماڼۍ ته روان شو. تر شاهي ماڼۍ پورې دومره لار نه وه، خو د فیل مزل ډیر سلو وي. دا لږه لاره راته ډیره زیاته اوږده شوه. د شپې 1 بجه وه چې شاهي ماڼۍ ته ورسېدو. د داغستان شاهي ماڼۍ د ډیر شهرت درلودونکې وه. ما کله فکر نه و کړی چې زه به دا ماڼۍ دومره په اسانه فتح کړم، خو فتح یې دومره هم اسانه نه وه. د داغستان پوځ ختم شوی او تښتېدلی و. ډیر لږ خلک د شاهي ماڼۍ د ساتلو لپاره پاتې وو. شاهي ماڼۍ ته یې ځنځیر لګولی و. فیل ځغلونکي فیل ته حرکت ورکړ. د فیل د لومړۍ ډغرې سره شاهي دروازه خلاصه شوه او کوم عسکر چې پکې ول ټول تسلیم شول. د ماڼۍ تر تالار پورې ورسېدلو. د داغستان حکمران راته تیار په تمه و. د شاهي احترام له مخې زه ورته نیغ ودرېدم او داسې الفاظ مې له خولې څخه راویستل: ښاغلی حکمران صاحب، امکان لري قدرت به ستاسو د حکومت نیټه هم دومره ټاکلې وه. زه په دې خوشحال یم چې ستاسې په هیواد کې زیات جنګ ونه شو او ملکي وګړو ته مو هیڅ زیان ونه رسید. اوس نو باید زه ستاسې تاج لوی بادشاه نادر ته ورسوم. تاج مو یې له سر څخه کوز کړ. دلته مو د همدې داغستان نفر چې پخوا زموږ جاسوسان وو د حکمران په توګه وټاکه. د دوی وسایلو زموږ ملا نوره هم قوي کړه. داغستان د نړۍ د لویو طاقت لرونکو هیوادونو څخه و او د نیولو ګټه یې دا و چې د نادر امپراتوري ورسره تر ډیره حده قوي کېده. له دې سترې بریا څخه وروسته زه د نادر د خاص پوځ مشر شوم. نور محمد خان هم زموږ د لاس لاندې عسکرو کې وشمارل شو. د همدې ورځې په سبا نادر ماته د ارمنستان نقشه راکړه.
ترڅو د جنگ لپاره هلته ولاړ شو او ارمنستان هم د نادر په قلمرو کې شامل کړو. نادر په ما تر خپل ځان زیات باور درلود. نه پوهېږم ولې، خو داسې معلومېده راته لکه نادر چې پوهېږي چې زه به ضرور ورته د هر جنگ کامیابي راوړم. د ارمنستان سره په جګړه کې مو ډېره قرباني ورکړه، خو آخر هم مخالف لوري تسلیم شو او موږ خدای کامیاب کړو. له دې فتحې څخه وروسته یو ځل بیا د نادر فکر زما طرف ته شو. ما ورنه غوښتنه وکړه ترڅو ما د ټول افغانستان د پوځونو مشر وټاکي، ترڅو د افغانستان سرتیري هم د نادر د ګټې لپاره وکاروم. خو نادر نه منله، ځکه چې نادر د هر څه باور را باندې کاوه، خو د دې څه باور یې نه درلود. هر څنګه چې و، زه یې اخر د خپل افغان پوځ مشر کړم. په دې ورځ زما خوشحالي د اختر د ورځې څخه هم ډیره وه، ځکه زما ارمان هم دا و چې د افغان پوځ مشر شم او د خپل پلار ارمان پوره کړم. له دې څخه وروسته زه په هرات کې د ټولو ابدالیانو، هزارو او ایماقو پوځونو منځ کې مشهور شوم. مطلب په لږ وخت کې مې ډیر زیات شهرت پیدا کړ. په لار کې به چې هر نارینه او میرمن کتلم، ګوته به یې راته نیوله چې هماغه ابدالي احمد خان دی. زه دا مهال په ټوله معنا د ټولو افغانانو حکمران هم وم، ځکه چې پوځ د چا په لاس کې وي هغه ته د حکمران درجه هم ورکولی شو. خو زه د عامو خلکو په رقم ګرځېدم، ځکه چې د شاهي اصولو څخه ناخبر وم او همدا راته معلومه نه وه چې د پوځ مشر څه حیثیت وي. ځکه نو نادر بیرته اصفهان ته وغوښتم. هلته مې د شاهي اصولو سره سره د نادر افشار ډیر پټ رازونه هم مطالعه کړل او د شاهي اصولو پټ رازونه چې باید هیڅ کله هم ملت ته افشا نشي هغه مې هم یاد کړل. د دربار ژوند د عادي ژوند څخه ډیر فرق لري، ځکه که چیرته یو مشهور او ملت ته رښتینی خدمتګار فرد بیرون په لارو او کوڅو کې د عادي انسانانو په رقم وګرځي، نو دښمن ته ډیره ښه موقع برابریږي ترڅو ورڅخه ټک پورته کړي او ختم یې کړي. باید داسې خدمتګار شخص پټ وساتل شي ترڅو د ښکار خوړونکي دښمن ښکار نشي. زه یو ځل بیا د دادالله سره مخامخ شوم. هغه اوس هم هماغه ځای کې د نادر سره اشپز و. ما ورسره روغبړ وکړ. وی ویل یار احمد خانه، تر څو پورې به د نادر سره په دې شاهي زندان کې شپې سبا کوم، ته راته څه لاره برابره کړه کنه، تر څو دواړه له دې ځایه ولاړ شو. ما ورته وویل یاره ته بېغمه شه، انشاءالله سبا زه ځم او تا به هم یو ځای له ځان سره بوزم. ته باید ما سره په ټولو چارو کې مرستیال واوسې، صرف همدا یو ورځ صبر وکړه. نور مو هم ډیر مجلس وکړ. د مینې په اړه مې ورڅخه پوښتنه وکړه. ډیر خفه و. ویل یې پلار یې غواړي خپله لور کوم فارسي هلک ته په نکاح کړي، خو لور یې ورسره نه مني او لور یې وایي که زه بل چاته په نکاح کړم زه به خپل ځان ووژنم. زه ویرېږم هسې نه سهار لیونی ځان مړ کړي، که نه بیا زه هم یو انسان یم. زه هم په دې دنیا بغیر له هغې څخه ژوند نشم کولی، او هغه چې دومره جرأت کولی شي زه یې ولې نشم کولی. ما ورته وویل یاره ته بېغمه شه، انشاءالله سبا سهار ته به سهار هم له همدې ځایه بوځو. دا شپه ما او دادالله ښه مجلس وکړ او تر ناوخته پورې ویښ و. چې کله سهار شو دادالله خپل پنډونه وتړل. ما هم ځان د تګ لپاره آماده کړ. لومړی مې د نادر نه د تګ امر واخیست. نادر راته امر راکړ. ما په همدې امر ځان سره دادالله هم تر اخري منزله راښکته کړ. د سهار دوی د کور مخې ته ودرېدو. هیڅ لاره نه وه تر څو سهار له کوره راوباسو. ډېر چورت مو ووهه خو هیڅ چاره نه کېده. د یو څو شېبې وروسته د سهار پلار له کوره راووت. زه یې چې ولیدلم مخ یې واړوه. ویې ویل ته بیا راغلی یې؟ خبر شوی یم اوس د ټولو افغانانو، ابدالیانو او ټولو قومونو د پوځ مشر شوی. مبارک دې وي. او ها سبا زما د لور سهار واده دی، حتما تاسې دواړه راشئ. نور یې پلار روان شو. د شاله خوانه ورپسې آواز وشو. نسیم شاه بیا کی سر دخترت چی شد؟ نسیم شاه په منډه کور ته وځغستل. زه پوه شوم چې کیسه ورانه شوه. دادالله مې ځان سره په زور مخې کړ. هغه نه ته سوال یې راته وکړ چې خیر دی یو ځل مې د سهار دیدن ته پرېږده. په زور ولاړ. ما هم وکتل سهار په اشپزخانه کې خپل لاس په چاقو څیرې کړی و او د خولې څخه یې هم د وینو دارې روانې وې. دادالله یو دم د نسیم شاه کاکا غاړې ته لاس ور واچاوه. د دوو سکونو سره یې سړی پړ مخ په مځکه راوغورځاوه. مور یې هم ورته یوه کلکه څپېړه کش کړه. چاقو یې راواخیست او ما ورنه په زور چاقو واخیست او د ځان سره مې مخکې کړ. شکر چې نسیم کاکا د اوچتېدلو نه و، کنه دلته به څومره غټ مشکل جوړېده. سترګې مې د اوښکو نه ډکې شوې او دادالله مې مخکې کړ. هغه د درد زګیروي کول او ما ګاډۍ ته اوچت کړ.
راسن می خراسان ته راوست. په لاره کې راته د سحر هره خبره کوله. د هغې په مینه کتل یې بار بار راته یادول. ما ته به یې ویل خیر دی احمد خانه، ما پرېږده، ما هیڅ مسؤلیت د سحر لپاره ادا نه کړ. کاش پرون مې د سحر پلار نسیم همدغسې په سوکانو وهلی وای، نن به ولې داسې په سرو سترګو ژړېدم. ولې به مې د خپلې مینې بې روحه جسد کتلی، لکه د لیونیانو په شان یې چغې وهلې. په 3 نفرو مو کلک کړی و. هیڅ نه قرارېده. په خراسان کې مې یو روغتون ته وسپارل. زه ترې ولاړم خپل ځایګي ته. هر کله چې د خوب وخت شو ځان ته مې شړۍ اواره کړه، پکې پرېوتم. 2-3 دقیقې به مې سترګې نه وي ورغلې چې دروازه ټک ټک شوه. راپاڅېدم. یخه هوا په کړکۍ راننوته. بیرون باد د کړکۍ پله په زوره د لاستې سره ووهله. د برېښنا د رزونو په اسمان کې د ویرې ماحول جوړ کړی و. زه چې بهر راووتم د دروازې زلفۍ مې خلاصه کړه. ومې کتل چې پوستخانې والا خط رالېږلی. لیکلی و ستاسې خاص ملګری چې ستاسې سره لاصفهان راغلی و، د عبدالله نن د روغتون څخه تښتېدلی دی. موږ ستاسې څخه هیله لرو چې خپل عسکر مو د هغه د پلټنې لپاره ولیږئ تر څو هغه پیدا او یو ځل بیا یې روغتون ته راولي. دواړه لاسونه مې سر ته تکیه کړل. ژر مې خط ولیکه او د همدې پوستخانې والا په لاس مې ټولو عسکرو ته ولیږه. په ډېر لږ وخت کې یې د عبدالله پیدا کړ. نه، د عبدالله یې پیدا نه کړ، بلکې د عبدالله مړ جسد یې پیدا کړ. غم یې اوس هم ما ډېر ځوروي. د سحر د مړینې غم دومره خفه نه کړم، خو د عبدالله مړینې را باندې شپه ورځ خوب حرام کړ. بس رسم شوي انځور ته به مې هره ورځ ویرونه کول، خو آخر کې مې دې هر څه ته د یو خوب په نظر وکتل. ځکه که چیرې ما ټول عمر د همدې لپاره خفګان کولی، نو بیا رانه ژوند پاتې کېده. خو له دې پیښې څخه مې یو څه زده کړل، هغه دا چې که چیرې خپله ویره یوه ورځ مخکې هم له منځه یوسو، نو ډېره زیاته ګټه به وکړو او امکان دی ولري چې خپل ژوند او د یو بل نفر ژوند هم بچ کړو. زه د خپل یار په غم کې اخته وم چې خبر راغی نادر یې وواژه. د دې پیښې نه هم زه بیا وروسته خبر شوم چې نادر چا وواژه. نادر د محمد خان قاجار او د هغه د ملګرو په ګډون په خبوشان کې ووژل شو. هغه داسې و چې د نادر ظلمونه له حد څخه اوښتي و، لکه د هغې نه یې د سیکانو ظلم یادولی شو. سیکان یې په هند کې هیڅ په آرامه نه پرېښودل. هغوی اخیر دې ته اړ کړل تر څو خپل ځایونه پرېږدي او ولاړ شي د پېښور ځینې سیمو ته، خو هلته هم د نادر د ظلمونو لاندې راغلل او ټول ووژل شول. سیکان هغه ورځ اوس هم هر کال لمانځي او ویر پرې کوي. د نادر د مرګ خبر اورېدو سره سم د نادر ټول پوځ د نادر د کورنۍ د وژلو لپاره لستونې را بډ وهل. زما ورتګ هلته مشکل و، خو د یو ماهر خواته ورغلم. هغه راته د یو سړي ادرس راکړ چې کله ولاړم دې نفر یو څه کوترې ساتلې وې، ښه تربیه یې ورکړې وه. ما ورته خپل مشکل ووایه. هغه راته وویل چې هیڅ خبره نه ده، زما دا کوترې کولی شي ستاسې لیکنه تر اصفهان پورې ورسوي. ما همدلته د اصفهان د پوځ لپاره خط ولیکه. اوس مې له یاده وتي، خو دا خو مې پکې ذکر کړي دي چې که هر چا د نادر د کورنۍ یو ویښته ته هم زیان ورساوه، زما سره د ډغرې وهلو ته چمتو شي. د نادر ټول پوځ زما څخه زیات ویرېده، ځکه چې د نادر ټول امپراتوري زما په لاس کې وه او هم یې پوځ تر ډېره وخته زما د لاس لاندې پاتې شوی و. په همدې ورځ مې د کوترو په ذریعه 3 خطونه ولیکل او شاته ورپسې زه خپله د ازبکو، اماقو، ابدالي او ټول افغان پوځ سره روان شوم. بغیر له کومې ویرې د اصفهان ښار ته ننوتو او همداسې تر شاهي ماڼۍ پورې ورغلو. د نادر کورنۍ ته مو د زړه د صبر دعا وغوښته او نادر ته مو هم د مغفرت دعا وکړه. د نادر د کورنۍ شاوخوا مو پوره 1 میاشت پیره وکړه، تر دې پورې چې د اصفهان حکومت خپل حکمران وټاکلو، خو نور یې ما امر نشو منلی، ځکه موږ هم دا ارمان درلود تر څو یو خپلواک هیواد ولرو او له نړۍ سره ځان سیال کړو. هر کله چې زه د خپل پوځ سره د اصفهان نه راتلم، نو د نادر میرمن د فخراج یوه قیمتي ډبره ماته ډالۍ کړه او مننه یې وکړه. د هغې قیمتي ډبرې نوم کوهینور و. هغه اوس هم د افغانستان په مشهور ولایت هرات کې شتون لري او زه هیله لرم چې د افغانستان ټول راتلونکی نسل د قیامت تر ورځې پورې په خپل هیواد کې وساتي، پالنه یې وکړي او پرې وویاړي. دغه قیمتي ډبره چې ابدالي بابا ذکر کړه، دا ډبره اوس مهال لپاره د انګلستان په مشهور موزیم کې ده او دی د خپل حکومت په دور کې چې بدبختانه ډیرو بې غیرت افغانانو هم ورسره لاس یو کړی و، له دې ځای څخه و خپل هیواد ته وړې ده. موږ اصفهان د تل او تل لپاره پرېښود او خپل خراسان ته راغلو.
په کندهار کې افغان مشرانو هر یو حاجي جمال خان بارکزي، محب خان پوپلزي، موسی خان ساغزي، نور محمد خان علیزي او نصر الله خان نورزي په کندهار کې د شیر سرخ د مقبرې په خوا کې چې نادر آباد کې موقعیت لري یو جرګه جوړه کړه ترڅو ملي مشر وټاکي. زه غلی یوې خواته کېناستم ځکه چې یو عادي د پوځ مشر وم او دومره لوی هېواد مشري چې تر اوسه پورې نوم او نښان معلوم نه و، زه به یې چیرته سنبال کړی شم. هر خان به د خپل ځان په باره کې غټې غټې خبرې کولې او غوښتلې تر څو د دې لوی هېواد مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. هر فرد به یو بل ردول. لومړی همداسې تېره شوه، خو هیڅ نفر بل نفر ونه منل. په سبا یې بیا هم د حالت و، خو کومې پریکړې ته ونه رسېدل. 8 ورځې مسلسل دا لړۍ روانه وه. اخیر کې یو نفر راغی، ټولو ته یې وویل وروره تاسې څه د ماشومانو کانې راخیستې دي؟ دا د یو هېواد مشري ده، باید په داسې انسان یې وسپارئ چې مستحق وي. زه درته وایم داسې یو انسان په دې ساحه کې پیژنم چې تاسو کې یو فرد هم نه پیژني. تاسې به ما سره دا واده کوئ چې هغه فرد که هر چاته ګوته ونیوله هماغه به د هېواد ملي مشر وي. ټولو ورسره ومنله. دا فرد بیرون د سرخ زمري په خوا کې پروت و. ټول ژوند یې د همدې مقبرې زیارت توقف کړی و. دغه صوفي شراب څښونکی درویش پاڅېد. لومړی یې په ټولو نظر تیر کړ، بیا بیرون ووت. شیبه به نه وه تېره چې بیرته راغی. 2 د غنمو وږې په لاس کې نیولي، د ټولو خانانو په منځ کې تیر او د احمد خان په لونګۍ کې دا 2 د غنمو وږې د تاج په نوم ورکېښودل. وی ویل دا ستا جېغه ده او ته د افغانانو پاچا یې. ټولو د کابلي صابر شاه دغه پریکړه ومنله او پرې خوشحاله شول. د شیر سرخ په مزار باندې سپین بیرغ رپیږي او د افغانانو د ملت مشران ترې لاندې راغونډ دي. یوې خوا او بلې خوا ترې اسونه ځغلي، د پښو ګردي اسمان ته پورته کیږي، مځکه له هیبته ریږدي. د افغانانو مشران سره په مرکه دي او کشران انتظار باسي تر څو د هغوی مشران څه فیصله کوي. کابلي صابر شاه په دې بیت ویلو سره احمد خان ته مبارکي وایي. تخت و تاج دی مبارک شه د پښتون ټبر زلمیه، دا ملت دی پرتال وړ شي په غلیم شوې بریالیه. ستر واکمن شوې د دې خاورې، رب دی ستر لره زمریه، د ولس په غم شریک شه ملت ویښ کړه ننګیالیه. له همدې ورځې څخه وروسته د احمد خان څخه په احمد شاه دراني بدل شوم. دا منصب څومره ښه څیز دی که نه؟ تر اوسه پورې احمد وم، خو چې منصب مې پیدا کړ احمد شاه درانی شوم. دا وخت زما عمر غالبا 25 کاله و. تر ټولو لومړی کار مې د یو داسې جرګې جوړول و چې موږ ورسره د ټول هېواد په اړه مشورې وکړو. هغوی را سره خپل نظرونه شریک کړي. دا خلک به پوهان، عالمان او د ښه زړه څښتنان وي. بل په کندهار او هرات کې یو داسې ماڼۍ جوړول تر څو خلک یې شاهي ماڼۍ وبولي. د هر هېواد خلک ورته راشي او زموږ شاهي ماڼۍ ووسي. او بله مهمه خبره د خپل هېواد ټولې پولې راګرځول. خپل هېوادوال د 2 ډله کېدلو نه ساتل او جنگ د خپل هېواد او وطن نه لرې شړل و. موږ یوه قطعه جوړه کړه. د دې ډلې نوم غلام خاني و چې هر ډول خدمت ته چمتو وه. موږ خپل پوځ په 2 برخو ویشلی و. یو خوادي سرتیري و چې جنگ ته باستول کېدل، خو د 2همې ډلې تخنیک ما د نادر افشار له طریقې څخه زده کړ. لکه څنګه چې افشار پاچا غیر فارسي قومونه لکه افغانان، بلوچ، چماق او ازبکان د خپلو ساتونکو په ډول ګمارلي وو. موږ هم د غلام خاني قطعه جوړه کړه چې غیر پښتون عناصر او تعلیم لرونکي قزلباش عسکر مو په هغې کې شامل کړل. له دې عمل څخه مو موخه دا وه چې کوم خانان چې سرکښي کوي او حکومت لپاره جنجال جوړیږي، د هغوی خوله به د هغو کلیوالو په مصرفولو وربنده شي چې په شاهي ماڼۍ کې کار کوي او په ډېرې اسانۍ سره به دا خانان هم د مرکزي حکومت اطاعت وکړي. زه د خپل عمر په لحظې لحظې تېرېدلو سخت خفه کېدم. داسې څوک را سره نه و چې خپل زړه ورته تش کړم. بس یوه ورځ مې د پاپیروس یوه ورقه راواخیسته او په تور کې مې پرې ولیکل: شیرین عمر چې تېرېږي درېغه درېغه، د اوبو په څېر بهیږي درېغه درېغه، ولې زړه پرې خبر نه دی له رفتنه چې دا هسې زر تېرېږي درېغه درېغه، ولې هسې شوې بېغمه زما دله، عمر باد غوندې چلیږي درېغه درېغه، که هر څو په ډېر ناز جوړې کړې ماڼۍ، په ارمان ځینې پاتېږي درېغه درېغه، درېغه درېغه آخر درېغه زما دله، چې مین جمله تېرېږي درېغه درېغه، دا یاران لکه ګلونه د بهار دي، د خزان په تاو رژیږي درېغه درېغه، د هجران مثال دوزخ بیلتون ډبرې،
د عاشق په سر لګیږي دریغه دریغه که پیدا نه وای دیدن بیلتون به مړ و له دیدنه خون بهیږي دریغه دریغه احمد شاه به یې څه غم کا وخت د هوش دی د وصال نوبت غږیږي دریغه دریغه له دې څخه وروسته می شعر او شاعري سره علاقه پیدا شوه او هر ځای هر ډول ماحول کې به مې لیکنې کولې بس چې جرګه خلاصه شوه ځوانان او ماشومان ولاړل خپلو کورونو کې غوغا ګډه کړه چې احمد خان پاچا شو د همدې جرګې خبره په همدې ورځ تر ټول خراسان پورې ورسېده هره پیغله او هره میرمن خبره شوه هغوی ټولې ولاړې زموږ کور ته او زما مور زرغونې ته د زوی د حکمراني مبارکي ورکړه زما مور هم په دې ورځ د خوشحالۍ څخه په جامو کې نه ځایېده هرې خوانه په هیواد کې جشنونه وو ځکه چې بل هیڅ داسې قوت نه و پاتې چې افغانان دي نور پرمختګ ته پرېنږدي موږ د نادر په پاوز باندې ټول قوتونه ښه وځپل موږ په داسې عصر او زمان کې ژوند کړی دی چې د هیڅ طرف څخه هم زموږ هیواد ته څه خطر نه و ځکه د نادر د وژل کېدو څخه وروسته د فارسیانو مورال ډیر ضعیف شوی و د هغوی خپلې کورنۍ جګړې دومره زیاتې شوې وې چې بهر ته یې هیڅ فکر نشو کولی او نه هم د هند د مغولو هغه قدرت او جلال پاتې و بس صرف نوم او درباري القاب او تشریفات ور پاتې و په شمال کې هم داسې قوي دولت نه و پاتې چې افغانستان ته خطر ولري او د بخارا امیر نه یوازې دا چې بل چا یې یرغل نشو کولی بلکې د ځان څخه د دفاع توانې هم نه درلود فکر کوم لکه څنګه چې به تل افغانستان ته یو بلا پیښېده او افغانان یې خپل کورګي آبادولو ته نه پرېښودل دا ځل هسې کومه بلا شتون نه درلود او افغانانو کولی شول چې په خلاص زړه خپل کورګی آباد کړي خو زه داسې انسان نه وم چې یوازې د خپل کور په آبادولو قانع شم بلکې د ټولې نړۍ آبادول مې هیله وه او فکر کوم چې تر ډیره حده خپل منزل ته رسیدلی هم یم زموږ په وطن کې نور هر څه برابر وو بلکې زه پوهېدم چې موږ کومې بریاوې تر اوسه حاصلې کړي دي ټولې مو د همدې پښتنو وروڼو په مټ حاصلې کړي دي خو له دې سره سره بیا هم پښتانه په دوه ډلو ویشل شوي دي ابدالیان او غلجیان ما ډیر فکر وکړ خو د دوی د یو ځای کولو هیڅ لاره نه وه بس د زړه له درده مې دغه نظم خپل وطنوالو ته ډالۍ کړ قافله د عشق راغلې د کوم خوا ده په زړګي باندې مشته که څه غوغا ده ټول یوه دي که غلجي که ابدالي دي ښه هغه چې د زړه ښیښه صفا ده چې عمل یې د نیکۍ دی میړه هغه که اغوسته یې ګدله د خامتا ده پښتانه دي ټول لاس سره یو کان دي چې مونن غذا هر لوري شاوخوا ده بې زحمت راحت چیرته موندی نشي د احمد ځکه په هر لوري غذا ده یو څو وخت وروسته د خراسان خلکو ځان ته مهر جوړ کړ چې په هغه کې لیکل شوي وو الحکم لله یا فاتح احمد شاه درانی په همدې مهر څخه وروسته مو شورا جوړه کړه تر څو د هر قوم او قبیلې مشران پکې وي د خراسان نوم موږ ته یو ډول پخوانی غلامي ښکارېده ځکه چې هغه نوم زموږ د تیرو تورو وختونو نمایندګي کوله اوس نو یو نوی نوم د خراسان لپاره ټاکو د ډیرو پښتنو د حال احوال اخیستو څخه وروسته مو لویه جرګه رامنځته کړه په هغې کې د هر ولایت او د هرې ساحې امامان موجود ول د هر افغان فرد آواز رسونکی موږ سره په دې جرګه کې شامل و زموږ ټیم د ډیرو پوښتنو او ډیر فکر څخه وروسته یو نوم غوره کړ افغانستان افغانان هغو خلکو ته ویل کېږي چې صرف د غرو رغو خلک وي د نهرونو او اوبو تر څنګ ژوند کوي تل د صافي هوا سره بلد وي او د پاک زړه خاوندان وي تل خلکو ته بخشش کوي افغان په خپله هغه چاته وایي چې خپل سری وي او د هوا په څیر تیز خپل کارونه سرته رسوي او هر څوک چې په لومړي ځل وګوري نو زړه پرې بایلي او تر اخره پورې په ملګرتیا نه پښیمانه کیږي واقعا دا یو ښه نوم و موږ د 3 ورځې جرګې د پریکړې ته ورسولو چې د خراسان نوم په افغانستان بدل کړو خو د افغانستان نوم افغانستان پاتې نشو بلکې د دیني عالمانو په وینا افغانستان نوم یو غرور نه ډکو خلکو لپاره استعمالیږي نو ځکه ډیرو علماو فتوا ورکړه چې د افغانستان نوم دی بدل شي ځکه نو د افغانستان نوم په افغانستان تبدیل شو درنو اوریدونکو د لوی امپراتور احمد شاه ابدالي د ژوند او کارنامو په اړه لیکل شوي ناول دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي نورې برخې هم لرو منتظر اوسئ